الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ورونو د بدر غزا تیره شوله په داسې شکل باندې چې مشرکانو پکې سخته ماتې وخوړله. مسلمانانو ته پکې الله رب العالمین بریا ورکړه. د انتقام سوچ او دا سوچ یې کاوه چې د مسلمانانو نه په څه شکل باندې انتقام واخلي. یو ورځ صفوان ابن امیه ناست دی د کعبې شریفې سره، دا کم حتیم یا حجر چې ورته وایي دې سر ناست دی. دغه رنګې عمر ابن وهب ورسره هم ناست دی. دوی دواړه دلته ناست دي او د بدر کې چې کوم کفار وژل شوي وو هغه یادول. نو یو بل سره ویل چې یاره دوی خو زمونږ داسې په کوهي کسان واچول او ویې وژل او مختلف قسمه داسې خبرې یو بل سره کولې، تر دې چې عمر ابن وهب وویلې که چېرته زما باندې دا قرض نه وي او بچیان مې داسې نه وي چې واړه رانه پاتې کېدی، نو ما به د نبي علیه الصلاة والسلام وژلی وی. په دې وخت کې صفوان ابن امیه ورته ویلې چې قرض دې په ما شو، چې کوم قرض په تا باندې دی هغه په ما شو، او دغه رنګې بچیان دي چې دي دا به زه د خپلو بچیانو سره یو ځای کړم، خو ته چې دی محمد ووژنه. نو په دې وخت کې دی لاړه او دغه رنګې د عمر ابن وهب یو زوی هم چې بدر کې نبي علیه الصلاة والسلام سره د بندیانو نه نو کور ته لاړه او چې کومه توره او څه د جنگ آلات و غیره واخیست او مدینې ته روان شو د نبي علیه الصلاة والسلام د وژلو په نیت باندې. صفوان ابن امیه ته ویل چې دا خبره پټه که او چاته حل مه وایه چې ما دا نیت کړی چې نبي علیه الصلاة والسلام ووژنم. تر دې چې مدینې ته ورسېده. چې کله مدینې ته ورسېده عمر رضی الله عنه ولیده. عمر رضی الله عنه ویل چې دا د الله دشمن راغلی دی، حتما د یو کار دپاره راغلی دی. نو وینې او ویوړه یې نبي علیه الصلاة والسلام ته، او حال دا چې تورې د ده په څټ کې ایښې ده. کله چې نبي علیه الصلاة والسلام ولیده ورته ویلې چې پرېږده، عمر رضی الله عنه ته یې ویلې. عمر رضی الله عنه ته توره ایسته کړه، خو مخکې دین انصارو ته ویلې چې تاسې به پوره استعداد باندې ته ولاړاستئ، که چېرته د څه اراده وکړه نو ډایرکټ ووژنئ. په دې وخت کې نبي علیه الصلاة والسلام د عمر ابن وهب نه پوښتنه وکړله چې ولې راغلی مدینه کې ته څه غواړې؟ نو هغه ورته ویلې چې زه خو دې دپاره راغلی یم چې زما دغه زوی تاسې سره دی او د دې سره تاسې ښه وکړي. نبي علیه الصلاة والسلام ورته ویلې او نور د څه لپاره راغلی؟ وایي فقط همدغه اراده مې کړې. نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته ویل نه، تا او صفوان په کعبې شریفې سر ناست وئ، د بدر د غزا وژل شوي م یادول او د هغې نه وروسته تا وویلې چې زه دا محمد وژنم که چېرته زما عیال نه پاتې کېدی او په ما باندې قرض نه وی، نو دا تا نه صفوان ابن امیه تحمل کړه او ته راغلی دې دپاره چې ما ووژنې. چې کله دا خبرې واورېدې نو د نبي علیه الصلاة والسلام ته ویلې چې موږ به ستا تکذیب کوو چې تا ته د اسمان نه اخبار راځي، خو اوس چې ما په خپلو سترګو باندې ولیده ما ته دا معلومات دی چې غیر زما نه او دغه رنګې صفوان نه دا خبره بل چاته نه ده معلومه او هغه هم بل چاته نه کوي. نو بیا ورته ویل چې زه په دې باندې شهیدي ورکوم چې د الله رسولي او ایمان یې راوړم. راغلی او د نبي علیه الصلاة والسلام د قتل پسې او بیرته واپس لاړه مسلمان مکې مکرمې ته او د نبي علیه الصلاة والسلام دغه رنګې صحابه کرام صحابي وګرځېده او د اسلام دین ته دعوت شروع کړه. کله چې مسلمانان په بدر کې کامیاب شو او کفار سخت ماتې وخوړله نو د یهودانو چې یو خبیث قوم دی دا یهودان پخوانه تر اوسه پورې نو نور هم د دوی حسد او کینه زیاته شوله. نو دوی غوښتل چې په مسلمانان ته بېشتره کم شر وسه کېده هغه به ورته رسوله. د ټولو نه خبیث یهود چې وو چې نبي علیه الصلاة والسلام سره نږدې پراته وو بنو قینقاع یې ورته ویلې. په دې کې یو مشر سړی و شاس ابن قیس نومېده. یو ورځ دا په لاره تېرېده چې ګوري انصار لاس دي اوس او خزرج یو ځای ناست دي او ډېر په خوشحالۍ او په مینه خبرې کوي. نو د څه حسد راغی او یو ځوان ته یې ویل چې لاړ شه او شعرونه وویوه او په دې شعرونو کې دا یاد کړه چې د اوس او د خزرج چې کوم جنګونه مخکې شوي ورونو د یهودانو دایما دا کار دی، مسلمانان او نور قومونه په جنګ اچوي او دوی په منځ کې د پخوا نه هغه وخت نه دې خلک اسلحه جوړوي، یو وخت کې به تورې او زغرې او اوس وخت کې دا نورې اسلحې او بیا په خلکو باندې خرڅوي. نو دوی پیدا ورکې دغه وي، نو د مخکې نه د دې خلکو همدا کار دی. نو په دې وخت کې دا راغی دا ځوان چې کوم راولېږه اوس او خزرج ناست دي، شعر یې شروع کړه. په دې شعر کې د اوس او د خزرج جنګون کوم جاهلیت زمانې
هغه یو بل سره چې غیرت او غیر آیات په دې وخت کې اوس او خزرج خبرې شروع کړلې. د اوس نه کس شروع شو، د خزرج نه، تر دې چې یو بل سره وعده وکړه که چېرته م خوښی راځي چې واپس بیا جنګونه شروع کړو. سره دی چې اسلام ورته راغی. وروسته د اسلام نه خو دا ټول د چا د لاسه؟ د دې یهودو خبیثو د لاسه. نو چې کله دوی دا وعدې د یو بل سره وکړې او لاړل، نږدې وه چې لوی جنګ جوړ شي. په دې کې نبي علیه الصلاة والسلام خبر شو. نبي علیه الصلاة والسلام راغی او ورته ویلي ابي دعوه الجاهلیه وانا بین اظهرکم، تاسو اوس هم د جاهلیت په یو دعوت باندې د یو بل سره جنګ کوئ، او حال دا چې زه تاسو ته راغلم، تاسو په ما باندې ایمان راوړو، مسلمانان شوئ، پس د دې نه تاسو اوس د داسې اوس کس خبره منئ او جاهلیت طرف ته اوړئ. نو دې نه وروسته چې اوس کوم راوتي او دغه رنګې خزر صحابه کرامو نو ویې ژړل او سخت خفه شو په دې خپل کار باندې، یو بل ته یې غاړه ورکړې، بېرته یې سر روغه وکړله. دغه رنګې نبي علیه الصلاة والسلام یهود راټول کړه، ورته ویل چې ګوره ایمان راوړئ. تاسو خو ولیده مکې د مشرکینو حال م ولیده چې الله رب العالمین هغسې ذلیله بېرته مکې ته واپس کړه، هسې نه چې تاسو ته هم د هغې په مثل باندې ځینې څه ورسېږي. نو دې وخت کې یهودو ویلې چې ته خو داسې خلکو سره مخ شوی چې هغوی په جنګ باندې نه پوهېږي، که څه چېرته د مونږ سره مخ شوي نو بیا به تا ته پته ولګېږي چې مونږ څوک یو. نبي علیه الصلاة والسلام ورته څه ونه ویلې. الله رب العالمین وایي قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد. الله رب العالمین وایي ته ورته وایي هغه کسان ته چې کافران دي، زر دی چې تاسې مغلوب شئ او بیا به جهنم ته جمع کړی شئ. وبئس المهاد، او ډېر بد ځای دی پر کړی شوی چې ستاسو لپاره پر شوی او تاسې به هغې ته ورځئ. قد كان لكم آية في فئتين التقطا. الله رب العالمین ستاسو لپاره علامه په هغه دوو ډلو کې چې کله سره مخامخ شوي، چې یوه د مکې د مشرکینو ډله وه د کفر دپاره جنګېدله، او بل د مسلمانانو صحابه کرامو ډله وه د اسلام دپاره جنګېدله. نو ستاسو لپاره په دې کې علامه ده که آینده تاسې د مسلمانانو مخالفت کوئ، الله رب العالمین به هم تاسو ته داسې عذاب درکوي لکه د مکې مشرکینو ته چې ورک. دا واقعه تېره شوه. وروسته د دې نه د مدینه کې یو بازار و، سوق بنو قینقاع یې ورته ویلې. دا د دوی په نوم باندې مشهور و. په دې کې به د یهودو توري او زغرې او دا شیان جوړول، او دغه رنګې به یې سره زر او سپین زر دا به یې جوړول، زرګري به یې کوله، دا به یې خرڅول. دې بنو قینقاع چې و یوازې دوی 200 جنګي کسان لرل. نو دوی په ټولو کې قوي یهودو. نو په دې وخت کې مسلمانه ښځه راغله او غوښتلې چې سره زر واخلي یا د زرګر نه سپین زر. نو دوی ورته ویلي چې مخ لوڅ کا، یهودانو ورته ویلي، هغې انکار وکړه. پاک دامنه ښځه وه. نو په دې کې د هغې پام نه و، یو یهودي راغی او شان یې د دې جامې ګنډې کړلې د دې مسلمانې ښځې. کله چې هغه پاڅېده نو هغې عورت ښکاره شو. نو د یهودانو ټول ورپسې وخندل. په دې ځای کې یو مسلمان موجود و، صحابي موجود و. هغې ته سخت غیرت په دې خبره باندې ورغی چې څنګه یو مسلمانه ښځه سره دي یهودان داسې کار کوي. نو هغه پاڅېده او هغه چا چې د هغې جامې تړلې وې نو هغې ووهشو. یهودان ورباندې ټول راټول شو او دی یې هملته شهید کړه. کله چې نبي علیه الصلاة والسلام خبر شو چې یهودان د مسلمانانو سره او دغه رنګې د مسلمانانو د ښځو حتی بې حیایي کوي، نو اعلان یې وکړ چې زموږ د بنو قینقاع سره کومه وعده وه هغه ختمه شوه او د هغوی جنګ دپاره ځان تیار کړي. په دې وخت کې مسلمانانو لښکر برابر کړ. نبي علیه الصلاة والسلام د جنګ چې کومه جنډه او بیرغ و هغې حمزه رضی الله عنه ته ورکړ او روان شو د یهودانو جنګ ته. یهودان هغه 200 جنګین چې کله دوی ویله چې نبي علیه الصلاة والسلام ته ویلې چې تا موږ سره کله جنګ شو نو پته برته ولګېږي، هغه ټول الله په زړه کې ویره واچوله او هغه یو جنګي هم نه ښکارېده، بلکې ټول ځان نه په کلاګانو کې بند کړ د مسلمانانو د ویرې نه. نبي علیه الصلاة والسلام دوی 15 شپې دلته کلابند کړ. هغې نه وروسته تسلیم شو نبي علیه الصلاة والسلام ته. کله چې تسلیم شو نو په دې وخت کې عبدالله ابن ابی ابن سلول چې د نوی مسلمان شوی، اصلا مسلمان نه خو ځان داسې ظاهر کړی چې زه خو مسلمان یم. نو د نبي علیه الصلاة والسلام ته ویل چېرې دوی خو موږ سره مخکني تعهدات، نو دوی ته عفو وکړه. نبي علیه الصلاة والسلام ته مخ اړو او دغې عبدالله ابن ابی ابن سلول به سفارش کو تر دې چې نبي علیه الصلاة والسلام د سفارش ومانه، خو په دې شرط باندې چې دا خلک به د مدینې نه اوسي، نور مدینه کې نه اوسېږي، ځکه چې دوی مسلمانانو ته هیڅ قسم ضرر باندې صرفه نه کوي، نو دوی باید مدینه کې ونه اوسېږي.
دغه رنګې په د یهودانو کې یو بل د یهودانو سردارو کعب ابن اشرف ورته ویلي. نو دی هم په دې باندې ډېر زیات خفه شو چې کله مسلمانان په بدر کې په کفارو باندې غالبه شو او ډېر چې څه کوشش یې دا کوه چې مسلمانانو ته ضرر ورسوي. دا شاعري شروع کړله، حتی د مسلمانانو د زنانو پسې بیا شاعري کوله. لاړه مکې ته، مکه کې شاعري شروع کړله. هلته یې خلکو ته د دې ذهن ور واچو چې د نبي علیه الصلاة والسلام نه انتقام واخلي. په مختلفو ځایونو کې وګرځېد، هغوی ته به یې شعرونه ویلې چې محمد تاسې ووژلی او تاسې هلته بېغمه پراته هستئ، خپل انتقام ورنه واخلئ. ځکه یهودي او د یهودانو دا کار دی چې شیطاني کول او جنګ اچول، دا د یهودانو کار دی. نبی علیه الصلاة والسلام چې دې نه خبر شو چې د الله او د الله رسول ته ضرر ورساو، نو نبی علیه الصلاة والسلام ویلي چې څوک به د کعب ابن اشرف دپاره کفایت وکړي. په دې وخت کې یو صحابي پاڅېد، محمد ابن مسلمه ورته ویلي. هغه پاڅېد، هغه ورته ویلي یا رسول الله وی وژنم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویلي وی وژنه. بیا ورته ویلي ما ته اجازه راکړه چې زه ځینې خبرې ستا په باره کې وکړم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته اجازه ورکړله. د مسلمانانو یوه ډله هم ورسره پاڅېدله، صحابه کرامو، او دغه رنګ یو بل صحابي ابو نایله ورته ویلي، دا هم ورسره پاڅېده. دوی لاړل چې کعب ابن اشرف د ووژني. مخکې دې نه محمد ابن مسلمه ورغی او کعب ابن اشرف ته یې ویلي چې دا سړی نبی علیه الصلاة والسلام ورته یاداو چې موږ کې راغلی دی، موږ نه همدا صدقات ټولئ، موږ یې ډېر زیات تنګ کړي یو، نو موږ ته څه طعام قرض راکړه. نو د یهودي ورته ویلي دا په قوم کې سردار او دغه رنګې حارسان او ساتونکي لرل او په قوي قلاګانې لرلې، نو دې ته رسېدل سختو په همداسې عادي شکل باندې. نو ده ورته ویلي، د یهودي ورته ویلي چې صحیح ده، زه به څه طعام درکړمه، خو تاسې به دې مقابل کې ما ته ښځې په ګروۍ کې راکوئ، د یهودان دي. نو دا هغه ورته ویلي چې څنګه موږ تا ته خپله ښځې درکړو، حال دا چې ته خو دا په ښایست باندې مشهور و کعب بن اشرف، ته خو له ټولو نه ښایسته یې، نو زمونږ زنانه پسې به خلک بدرد وي. نو بیا ورته ویلي چې ښځه دا نه راکوئ، نو ماشومان هم راته په ګروۍ کې راکوئ، رهن کې راکوئ. نو هغوی ورته ویلي څنګه موږ درته ماشومان درکړو، خلک به وایي چې دې په لږ طعام کې خپل ماشومان هلته په ګروۍ کې پرېښي وو، نو موږ دپاره به دایمي پیغور پاتې شي. نو کعب بن اشرف ورته ویل چې تاسې ما ته څه راکوئ. د محمد ابن مسلمه ورته ویلي چې اسلحه به درته درکړو، یوه شپه به موږ خپل اسلحه راوړو، تا سره به یې کېږدو او د دې په مقابل کې به ته موږ ته طعام راکړي. نو هغه ورسره ومنله. وروسته د دې نه ابو نایله ورغی، هغې هم ورته همدې ته ورته خبرې وکړلې. کله چې دا خبرې ختمې شولې، نو د شپې ورغلل ابو نایله او محمد ابن مسلمه او صحابه ورسره دي، اسلحې ورسره دي. نو کعب ابن اشرف ته یې غږ وکړ، چې غږ یې وکړ څوک یې؟ محمد ابن مسلمه یم. نو هغه راښکته شو، ښځې ورته ویلې چې دا داسې اواز دی چې ماته د وینو اواز راځي، مه ورځه دې خلکو ته. خو دا چې کعب ابن اشرف د دوی باندې اعتماد پیدا شوی، دا خو لکه د منافقینو په شان دي د هغه په ذهن باندې، او د نبي علیه الصلاة والسلام نه راضي نه دي، نو په دې خاطر په اعتماد کړی. چې کله راښکته شو، مخکې دې نه چې دا راښکته شي، ابو نایله د صحابو ته ویلي چې تر څو پورې ما تاسو ته نه ویلی چې دا ووژنئ، نو تاسې به په هغه باندې حمله نه کوئ. ځکه ډېر کله داسې کېږي سړی د یو چا د پاره تلی وي او هغه کس خلاص شي او یا وتښتي. نو ابو نایله د سر روان شو، همداسې د کلان یې لرې کړ، دا صحابه کرام ورسره دي. نو ورته یې ډېر ښکلي عطر یې والي وایي دا سر دې خوا که زه بوی کړم، یو ځلې، دوه ځلې، درېیم ځلې د سر نه ونیو او صحابه کرامو ته یې ویلې چې ووژنئ دا د الله دښمن. صحابه کرام په یو ګزار باندې ختم کړ. نور صحابه کرامو د نبی علیه الصلاة والسلام په طرف باندې روان شو او الله اکبر الله اکبر چغې والي. نو کله چې نبی علیه الصلاة والسلام دوره یې ولیده چې دوی د تکبیر چغې وایي، الله اکبر وایي، نبی علیه الصلاة والسلام ویلي افلحت الوجوه، هغه کوم مخونه چې ما لیږلي هغه کامیاب شو، یعنې د الله دښمني ختم کوه، مردار یې. صحابه کرام ورته ویلي بلکې یا رسول الله ستا مخ کامیاب شو. نو د دې نه وروسته یهودان په دې باندې پوه شو چې څوک د مسلمانانو پسې خبرې کوي، څوک د نبي علیه الصلاة والسلام پسې خبرې کوي، هغوی د هغه ته دمه نږدي او د منځه وړي. نو یهودانو کې ویره خپره شوله، یهودان یو څه غلي شو. په دې کې په مکه مکرمه کې
اکرمه ابن ابو جهل چې د ابو جهل زوی او پلار یې وژل شوی و، دغه رنګ صفوان ابن امیه پلار او ورور د بدر په غزا کې وژل شوي وو. دا مشران نو د قوم. ابو سفیان ابن حرب دی به خلک تیزول، بلکې هغه کومه قافله چې د مسلمانانو نه د بدر په غزا کې بچ شوي وه، زرو اوښان واره، هغه نه تقسیم کړي او ویل چې دا به ټول په راتلونکي جنګ باندې مصرفیږي. الله رب العالمین وی ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. الله رب العالمین هغه کسان چې کافران دي هغوی د خپل مالونه دې لپاره مصرفوي چې خلک د الله رب العالمین د لارې نه وګرځوي. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. الله رب العالمین وی زر دی چې دوی به د خپل مالونه مصرف کړي، دا خواري به وکړي، خو بیا به دوی په دې باندې پښیمانه او مغلوب به کړی شي. دغه رنګې دوی په دې قبایلو کې شاعران ولېږل چې تاسو شعرونه خلکو ته ووایئ او کم انتقام چې دی هغه د دوی په ذهن کې ورچوئ. تر دې چې د هجرت 3 کال شو، یعنی د بدر د غزا نه 1 کال وروسته، نو د مکې مشرکینو 3000 لښکر برابر د مسلمانانو د مقابلې دپاره. مشر ابو سفیانو دغه رنګې کوم چې د جنگي مشر و، یعنی د کسانو مشر و چې د جنگ دپاره عسکري مشر د خالد ابن ولید او دغه رنګې اکرمه ابن ابو جهل هم ورسره و. عباس رضی الله عنه مکه کې اوسېده خو په پټه مسلمانو، چاته ایمان خپل نو ښکاره کړی د نبی علیه الصلاة والسلام تر. نو په دې وخت کې د نبی علیه الصلاة والسلام ته خبر ولېږه چې کفارو خو 3000 لښکر ستاسې مقابل کې برابر کړی دی او غواړي چې تاسو سره جنګ وکړي. نبی علیه الصلاة والسلام هم د دوی دپاره تیاری شروع کړ. د مکې مشرکین لښکر را روان دی، مدینې منورې ته نږدې کېږي، تر دې چې هغه ځای ته ورسېده چې ابا یې ورته ویلی چې نبي علیه الصلاة والسلام مور بیبي امینه هلته وفات شوې وه او هملته ښخ کړه شوې وه. نو هند ویلي د ابو سفیان ښځې چې زه دا راوباسم د نبي علیه الصلاة والسلام مور. خو نورو مشرانو منع کړه، هسې نه چې دا به په دې خلکو کې عادت وګرځي، بیا به هر څوک د خلکو مړي راسپړي. همداسې رانوان تر دې چې احد ته ورسېده. صحابه کرام به هم کسان لېږل اخوا دېخوا اخبار یې اخیستل چې دوی چېرته دي او څه کول غواړي، تر دې چې احد ته ورسېدل د مکې مشرکین. چې احد ته ورسېدل نو په هغې ځای کې واړول. نبي علیه الصلاة والسلام هم لښکر برابر صحابه کرام چې د کفارو مقابلې ته ووځي. نبي علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته ویلې چې همدلته مدینه کې پات شو او د مدینې نه به دفاع کوو. خو دا چې ډېر صحابه داسې وو چې د بدر غزا ته نه وتلي او ډېر کوشش یې دا کوه چې د مشرکانو سره مخ شي او د هغه فضل چې کوم په بدر کې بیان شوی دی د جهاد کې هغه حاصل کړي. نو په دې وجه نبي علیه الصلاة والسلام ته ډېرو صحابه ورایه دا وه چې نه بهر وځو د کفارو مقابلې ته ورځو. مونږ خو دا ورځ غوښتله چې کفار دلته راشي او مونږ د دې مقابله وکړو او اوس هم په کورونو کې پاتې کېږو. نو نبي علیه الصلاة والسلام د دوی خبره ومنله. نبي علیه الصلاة والسلام هم صحابه کرام برابر کړ، 1000 کسه برابر شو. کفار څو کسه دي؟ 3000 کسان دي او د مسلمانانو تعداد فقط 1000 کسه دی. نبي علیه الصلاة والسلام خپل دغه لښکر په 3 برخو باندې ویش. یو د مهاجرینو چې کوم د مکې اوسېدونکي وو هغوی باندې مصعب ابن عمیر ته بیرغ او جنډه ورکړله، هغه د دې مشر وټاکه. بل اوس قبیله هغې باندې اسید ابن حذیر هغه ته جنډه او بیرغ ورکړه. دریم خزرج ډله وه، هغې ته حباب ابن المنذر رضی الله عنهم جمیعا دوی ته د بیرغ ورکړه، جنډې ورکړله. دا 3 پکې مشران وټاکل. عمومي مشر نبي علیه الصلاة والسلام، بیا د قوم مشر دا 3 کسه وټاکل. 2 کشران صحابه چې یو ته رافع ویلي بل ته سموره ابن جندب. نبي علیه الصلاة والسلام ته به حتی کشران صحابه راتلل، په جهاد کې به اجازه غوښتله. نبي علیه الصلاة والسلام هغوی واپس کول چې کوم به کشر و، یعنې ډېر به کم عمر و، هغې ته به اجازه نه ورکوله چې جنګ ته ووځي. خو دا دواړه راغلل، یو بل سره ملګري هم و. نو دوی ویلې چې یا رسول الله موږ تکړی. یو رافع ویلې چې زه په ویشتلو کې تکړی. نبي علیه الصلاة والسلام امتحان کړ، رښتیا هم په ویشتلو کې تکړه، هغه ته اجازه ورکړله. سموره ویلې چې زم یا رسول الله تکړی یم. وایي ښه ته څنګه تکړی؟ وایي زه دا راچپه کولی شم. کله چې هغه سره مقابله وکړه نو هغې رښتیا هم راچپه کړه.
نو نبی علیه السلام د ټولو نه دغه کشرانو مجاهدین ته هم اجازه ورکړله چې په لښکر کې ووځي. چې کله روان شو، عبدالله ابن ابی ابن سلول په لښکر کې غوښتل چې ماته ګډه کړي، ځکه منافق و، ظاهرا ځان په اسلام باندې ظاهره کړی، زه مسلمان یم او اصل نه و منافق. نو په دې وجه په دې لښکر کې ماتې ګډول شروع کړ چې راځئ واپس لاړ شو، مونږ خو مدینې نه جنګ کوو، دلته بهر جنګ نه کوو. ځکه د عبدالله ابن ابی ابن سلول هم همدا رایه وه چې مدینه کې جنګ وکړو، بهر ونه وځو. او دا په دې وجه چې په مدینې داخل کې دا پته نه لګي څوک جنګ کوي څوک جنګ نه کوي، د کورونه نه دي. نو دوی ویل چې په دې وجه موږ بچ شو. خو چې کله بهر شو هلته خو جنګ حتمي شو د جنګ میدان کې. نو په دې وجه باندې عبدالله ابن ابی ابن سلول یوه بهانه ولټوله چې زما خبره چا ونه منله او نورو خلکو ته یې مې ویلې چې زما سره واپس شي. په دې وخت کې 300 کسان هغې د مسلمانانو د صحابه کرامو د ډلې نه واپس شو د عبدالله ابن ابی ابن سلول سره. چې کله دوی واپس شو نو په دې وخت کې اوس او خزرج هم بیړه شو، ځکه تقریبا د لښکر 3 برخه دا واپس شول. ډېر شی دی، هلته بیرته د کفارو تعداد هم ډېر زیات دی، 3000 دي، د دوی فقط زرو په زرو کې هم 300 واپس شو. نو ځینې صحابه هم بیړه شو. الله رب العالمین وی اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا والله ولیهما. کله چې هغه دوه ډلو د تاسې نه قصد وکړه چې بیړه شي، خو الله رب العالمین د دوی دوست و، الله رب العالمین غوښتل چې دوی د الله په لاره کې جهاد وکړي، نو دوی ته همت ورک کنه. دوی هم غوښتل چې واپس شي دغه منافقینو په ډله کې چې اوس او خزرج. وعلى الله فليتوکل المؤمنون. او الله رب العالمین وی خاص په الله باندې توکل وکړي، په دې باندې اعتماد مه کوه چې دا لښکر ډېر دی او دا کم دی، بلکې په الله باندې توکل وکړي، خپل کوشش وکړي، نور په الله باندې توکل وکړي. په دې وخت کې عبدالله ابن حرام رضی الله عنه یو صحابي و، دا د عبدالله ابن ابی ابن سلول پسې روان دی. ورته وایي تاسو څه کوئ؟ راشئ رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه یوازې پرېږدئ، دې سره جنګ وکړئ. عبدالله ابن ابی ابن سلول ورته وایي چې والله مونږ خو په دې پوهېږو چې تاسې به د هغوی سره جنګ نه کوئ، که چېرته تاسې په دې پوهېدئ چې تاسې د هغوی سره حتمن جنګ دی نو بیا تاسو سره تلو، نو په دې وجه مونږ تاسو سره نه ځو. الله رب العالمین وایي وليعلم الذين نافقوا. الله رب العالمین وایي پوه دي شي کسان چې منافقان دي. وقیل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. الله رب العالمین وایي دې ته ویلی شو چې تاسې راشئ جنګ وکړئ د الله په لاره کې، یعنې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د دغه دین اسلام نه دفاع وکړئ. نو دوی ویلي قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، که چېرته موږ په دې پوهېدی چې تاسې حتمن جنګ دی نو موږ به تاسو سره تلي وو، خو موږ په دې پوهېږو چې ستاسې جنګ نشته. الله رب العالمین وایي هم للکفر یومئذ اقرب منهم للایمان. دوی په دې ورځ کفر ته ډېر نږدې وو د ایمان نه، چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډله پرېښوده، د صحابه کرامو ډله پرېښودله او واپس له منافقانو سره. نبی علیه السلام خپل صحابه کرام راوستل، 200 تقریبا تعداد پات شو، ځکه 300 ته د عبدالله ابن ابی ابن سلول او د هغه چې کوم منافقین ملګري وو هغه واپس شو. نبی علیه السلام هم خپل لښکر برابر ک د کفارو د مقابلې دپاره. په دې ځای کې یو غونډۍ غوندېده یا جبل ورته وایي، غر، اوس هم اوس په دغه نوم باندې یادېږي، جبل رومات ورته وایي. صحابه نبی علیه السلام 50 صحابه کرام چې غشي وشتونکي وو په دې غونډۍ باندې کېنول او د هغې مشر عبدالله ابن جبیر وټاک او هغوی ته ویل چې ګوره په هیڅ حالت کې به د خپل ځینه نه راښکته کېږئ، حتی که تاسې ولیده چې زمونږ د غوښې مرغان اوچتې کړل یعنې مات شو، هم تاسې به نه راښکته کېږئ، او که چېرته مو لیده چې مونږ کفار مات کړو هم تاسې به نه راښکته کېږئ، تر دې چې زه درته کس ولیږم چې راښکته شئ نو بعد د هغې نه به راښکته کېږئ. نبی علیه السلام د ښي طرف مشر منذر ابن عمر وټاک او د چپ طرف یې زبیر ابن عوام رضی الله عنه وټاک. دغه رنګې لښکر نبی علیه السلام د ټولو مخکې شو. نبی علیه السلام یو توره راواخیسته، وایي دا به څوک واخلي؟ صحابه کرام هر یو لاس راوګد کړ چې زه به یې واخلم. نبی علیه السلام ویل نه، دا به په حق باندې څوک واخلي. په دې وخت کې یو صحابي ابو دجانه نومېده، هغې ویل یا رسول الله د دې تورې حق څه دی؟ نبی علیه السلام ورته ویلي د کافرو دا څټونه پرې ووهلی شي تر دې پورې چې کږه شي. نو هغه ویل چې یا رسول الله ماته یې راکړه. ابو دجانه دا توره واخیسته او په ډېر فخر باندې روان شو.
نبی علیه الصلاة والسلام چې ولیده، نبی علیه الصلاة والسلام و چې دا داسې تګ دی چې الله یې بد ګڼي، مګر په دې ځای کې چې کله د اسلام رفعت ورکړي دی او دی د فخر باندې روان دی، په دې ځای کې الله ته خوښ دی. نور په عام وخت کې دغسې تګ او دغسې شکل باندې په فخر باندې تګ الله ته خوښ نه دی. ابو سفیان هم خپل لښکر ښي طرف ته خالد ابن ولید وټاکه، دغه رنګې چپ طرف ته اکرمه ابن ابو جهل وټاکه او د پیدا چې کوم صفوان ابن امیه دی وټاکه. عجیبه دا ده چې د وروسته د څه مودې نه د څلورو اړو به ایمان راوړی دی. د احد د غزا چې کوم مشران ابو سفیان هم ایمان راوړی، خالد ابن ولید هم، اکرمه ابن ابو جهل او صفوان ابن امیه، دا ټول به وروسته صحابه وو، خو په دغه وخت کې ایمان نه راوړی، د مسلمانانو مقابلې ته راوتي. نو ابو سفیان غوښتل چې د مسلمانانو په لښکر کې ماتې ګډه کړي. نو هغوی ته یې ویلې چې ګوره موږ انصارو تاسو سره جنګ نه غواړو، دغه زموږ کوم قوم چې دی دا موږ ته پرېږدئ. دغه رنګې د انصارو کې یو کس ابو عامر یې ورته ویلې، هغه د کفارو سره یو ځای شوی او دا هم د سرداران نه و، یعنې خلکو یې خبره منله. نو دا راغی او مسلمانانو ته صحابه کرامو ته یې ویلې چې کله دوی خبرې وکړي، نو او صحابه کرامو ورته ویلې چې ته ډېر بد انسان یې چې موږ ته راغللې، ته فاسق انسان یې، سخت خبرې ورته وکړلې. نو دی په دې پوه شو چې یاره زما خبره څوک نه مني. نو انشاءالله تکمیله بیا سبا ورځې وکړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.